السلام علیکم ګرانو کتونکو زایم واجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل امید لرم چې خبري او ژوند به مو ښه تیریږي یو طرف ته خو د کپتان چې کومه ډیډلاین دی په هغه کې یو څو غنټې باقي دي او بل طرف ته حکومت هغه مذاکراتي کمیټۍ تشکیل هم کړی دی یعنې هغوی مذاکراتي کمیټې جوړه کړل ده او بیا دغه مذاکراتي کمیټۍ کې چې څومره ارکان دي د هغو نومونو اعلان هم کړی دی او دا اعلان وزیر اعظم شهباز شریف صاحب کړی دی خو په دې هر څه کې د عمران خان صاحب سره څرنګې هغې ته یو چونه لګولی کېدی شي او عمران خان صاحب ته څرنګې یو دوکه ورکولی شي کېدی شي ځکه چې کله پاکستان تحریک انصاف د موجوده لیډرشپ خبره وکړو چې کومه په دې وخت کې پاکستان تحریک انصاف ته دستیاب دی نو هغه په دې کې یو متنازعه جوړیږي او د هغې په حوالې سره ډېر متنازعه شیزونه را روان دي د دې په حوالې سره ډېر اهم تفصیلات دي هغه زه ستاسو مخې ته ږدم د دې سره سره عمران خان صاحب او جنرال فیض ته په یو څو ورځو کې سزا د دې په حوالې سره یو بیان مخې ته راغلی ده او دا بیان چې کومه ده دا مزید حالات خرابوي یعنی په اور باندې تیل اچولو په شان ته دا بیان چې کومه حالات خرابولی شي او بل طرف ته دا اشاره ده چې په دې کې د عمران خان صاحب سره یو دوکه هم کېدلی شي په دغه باندې به هم خبرې کوي او په تفصیل د سره به درته وایو چې د عمران خان صاحب سره څرنګه په دې کې دوکه کېدلی شي که موږ د وزیر اعظم شهباز شریف صاحب خبره وکړو نو دا د پاکستان چې څونه عوام دي د هغو په ووټونو باندې وزیر اعظم نه دی جوړ شوی بلکې هغه د پاکستان وزیر اعظم دی هغه تاسو ته پته هم ده او ماته هم ده هغوی نن د دغه کمیټۍ د تشکیل اعلان کړی دی او صرف اعلان یې نه دی کړی بلکې هغوی په دغه کمیټۍ کې چې څومره ارکان دي د هغو د نومونو اعلان یې هم کړی دی او هغې ویل دي چې دا کسان به په دې کمیټۍ کې شامل وي او هغه به مذاکرات کوي او مذاکرات به هغه د چا سره کوي د پاکستان تحریک انصاف سره به مذاکرات کوي خو حکومت دا وخت غواړي چې دا مذاکراتي کمیټې چې دا په خلاره قلاره باندې کار وکړي یعنې په تیزۍ باندې مخکې لا نړه شي ځکه چې هغو ته پته ده چې عمران خان صاحب کومه ډیډلاین ورکړی دی نو عمران خان صاحب د کمیټۍ د تشکیل کېدو اعلان نه و کړی او نه یې د کمیټۍ د تشکیل کېدو ډیډلاین ورکړی و بلکې عمران خان صاحب چې کومه ډیډلاین ورکړی و هغه ډیډلاین صرف او صرف چې هغې کومه مطالبات یې ښودي د هغه مطالبات د منظورۍ پورې وو چې هغه مطالبات دي ومنلی شي د هغې د منلو پورې هغوی دغه ډیډلاین ورکړی و خو موږ اوس خبره وکړو د شپې 12 بجو پورې د دې ټایم دی او د شپې 12 بجې به د دغې دا ټایم پوره شي او د هغې نه بعد به د کپتان د طرف نه چې کومه اعلان شوی دی هغوی پرون دا اعلان کړی دی ځکه چې د اډیاله جیل نه پرون دغه خبر مخې ته راتللی شو ځکه چې نن د اتوار ورځ وه او د اتوار په ورځ باندې د عمران خان صاحب د طرف نه دا اعلان نشه کېدلی دا اعلان په منظر عام باندې نه راته نو عمران خان صاحب دغه اعلان پرون کړی چې د حکومت سیریس ماته نه ښکاره کېږي دا حکومت چې دی دا د دې مذاکراتي کمیټۍ په حوالې سره هېڅ قسمه څه سوچ نه لري هغه ویلې چې د دوی په دې نیت باندې ماته شک هم دی ځکه چې د دوی په دې نیت کې څه فطور دی دغه فطور د وجې نه د دوی په دې نیت باندې شک کول چې کومه دی دا لازمي دي اوس که موږ وګورو څرنګه سیناریو چې اوس په دې وخت کې جوړه شوې ده د شپې په 12 بجې باندې به دغه ډیډلاین ختم شي او د پاکستان تحریک انصاف نه چې اولنی کومه صرف دی چې اوورسیز پاکستاني به پاکستان تر ریمیټنسز یعنې ترسیلات زر چې کومه دی دا به نه رالیږي یعنې پیسې به پاکستان ته نه رالیږي دغه اولنی سټپ چې کومه دی د دغې آغاز به وشي د هغې وجه دا ده چې عمران خان صاحب دا نه غواړي چې هغه آخري نهج ته ورسي هغه آخري حد ته ورسي نو د دې وجې نه هغوی د اولني سټپ خبره کړله او په دغه کې مزید د نور هم سټپونه دي یعنې په سټپ بای سټپ به عمران خان صاحب مخکې ځي هغه به ستاسو مخې ته ږدو چې کله هم د نورو سټپونو هغې اعلان وکړو بل طرف ته که موږ وګورو دا بل طرف چې کومه دی هغوی هم خپل مسل ښودل دي او هغې د خپل طرف نه هر څه ښودل دي نو عمران خان صاحب خپله دا سوچ کړی دی چې دغه کسان یو آئیني بینچ جوړولی شي بیا د هغه آئیني بینچ نه چې کومه دی یو مشروط اجازت ورکولی شي دغه مشروط اجازت نه بعد بیا دغه د آئیني بینچ 6 میاشتې توسیع ورکولی شي جنرال فیض حمید صاحب ته چې کومه دی هغوی ته یو چارج شیټ ورکولی شي د دې سره سره د چې کومه عدالتونه دي فوجي عدالتونه په کې د سیویلین چې کومه سزاګانې دي هغه اورولی شي نو یقینا دوی هر څه کولی شي او دوی خپل مسل ښودلی نو عمران خان صاحب ویلی چې زه هم خپل مسل خیمه او عمران خان صاحب ویلی چې د دې هر څه باوجود دوی بیا هم زموږ سره مذاکرات کول غواړي او دوی وایي چې دا مذاکرات به په مخکې رواني نو عمران خان صاحب هم ویلي چې زموږ دا سیول نافرمانۍ چې کومه تحریک دی دا به هم په مخکې باندې روان وي سیول نافرماني به هم وي او موږ به د دوی سره مذاکرات کوو چې کله موږ ته دا اندازه وشوه
چې دی و سیریس شو دي او زمونږ دپاره څه نه څه بهتري ده د هغې نه بعد مونږ د خپل د سیول نافرمانۍ دا کال واپس واخلو څه دومره لویه خبره نه ده خو چې تر څو پورې دیو زموږ سره ښه شو نه وي یا موږ ته اندازه نه وي لګېدل تر هغې پورې به زمونږ دا د سیول نافرمانۍ دا کال روان وي او دا به په مخکې باندې ځي دارنګې عمران خان صاحب خو دا خبرې کړلې د دې سره سره وزیر اعظم شهباز شریف صاحب چې دی د تحریک انصاف سره د مذاکرات کولو دپاره حکومت اتحاد ممبرانو باندې مشتمل چې کومه کمیټي ده د هغې تشکیل ورکړی دی خو په دې کې د مزې خبره دا ده چې دیو دومره زیاته سیریس دي د دې کمیټۍ په حوالې سره چې په پاکستان کې یوه پارټي دی داسې نه ده پرېښې چې د هغې ممبر یې په دې کې نه دی اچولی تر دې پورې چې دا اوس نوي کومه پارټي آی پی پي هغه جوړه شو ده په هغې کې هم د هغې یو ممبر په دې کې اچولی دی دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې دا حکومت د دې په حوالې سره بالکل سیریس نه دی او هغه نه غواړي چې دا مذاکرات دي کامیاب شي وزیر اعظم شهباز شریف صاحب د پی ټي آی سره مذاکراتو کولو دپاره حکومتي اتحاد باندې مشتمل مذاکراتي کمیټې تشکیل ورکړی دی په ممبرانو چې څونه دي د هغو نومونو اعلان یې هم کړی دی وزیر اعظم د تشکیل کوونکې کمیټۍ کې چې دی هغه کې نایب وزیر اعظم اسحاق ډار صاحب دی رانا ثناء الله صاحب دی سینیټر عرفان صدیقي صاحب هم شامل دی د دې نه علاوه راجا پرویز اشرف دی نوید قمر دی خالد مقبول صدیقي دی علیم خان صاحب دی او چودھری صالح حسین صاحب بھی په دې او هم په دې کمیټۍ کې شامل دی یعنې تاسو اندازه لګولی شئ چې د قاپ لیګ کسې په دې کې هم اخیستی دی او د آی پي پي کسې په کې هم اخیستی دی د کراچۍ نه چې کومه پارټي د ایم کیو ایم د هغې نه هم په کې کس اخیستی دی که نه یې دی په کې اخیستی نو د یو پارټۍ نه په کې کس نه دی اخیستی چې هغه د مولانا فضلالرحمن صاحب د پارټۍ نه په کې نه دی اخیستی او دلته تاسو د هغې سره د هغې د تنازعې اندازه لګولی شئ چې د حکومت او د مولانا فضلالرحمن صاحب په منځ کې حالات څومره خراب دي د حکام مطابق د وزیر اعظم صاحب د حکومتي اتحاد کمیټۍ سپیکر د قومي اسمبلی په تجویز باندې دا جوړه کړله حکومت او اپوزیشن کمیټیانو اولنی اجلاس چې کوم دی هغه دا وخت ویلی کېږي چې د هغې اعلان هم شوی دی او د هغې وخت هم ورکړل شوی دی او هغه کمیټې اولنی اجلاس چې کوم دی دا طلب کړی شوی دی سبا 11 بجې به د سپیکر په چمبر کې دا چې کوم دی اولنی اجلاس طلب کړی شوی دی او د دغې منظوري چې کومه ده دغه هم ورکړل شوی ده که موږ دا وخت وګورو صرف او صرف کمیټې تشکیل کول چې کومه ده دا دومره لویه خبره نه ده بلکې کتل دا پکار دی چې د دې نیت د دې په حوالې سره څه دی که په دې هر څه کې موږ د پاکستان تحریک انصاف موجوده لیډرشپ ته وګورو نو هغه دا غواړي چې په څه نه څه طریقه باندې عمران خان صاحب کنوینس شي او عمران خان صاحب دا سیول نافرمانۍ دا تحریک چې کومه دی دا واپس واخلي څه خو راځي او هغه په ښکاره دا خبره کوي او څه په میډیا باندې یعنې هغه غواړي چې دا مذاکراتي کمیټې چې کومه دا په مخکې لاړ شي او په دې کې څه خلل پیدا نه شي خو په دې کې د پاکستان مسلم لیگ نون د طرف نه هم دا خبره شو ده او پاکستان تحریک انصاف ته هم دا خبر رسولی شوی دی چې څومره مذاکرات د پاکستان تحریک انصاف سره کېږي نو په هغې کې به د دې سره مقتدره چې کومه دی انبورډ به وي یعنې مقتدره به په دې کې اخیستلی کېږي او په هره خبره باندې چې کومه خبره د پاکستان تحریک انصاف سره په هغې اتفاق کېږي نو په هغه ځای باندې به هغه خبره چې کومه ده د مقتدره نه کنفرم کېږي هم او هغې به په هغې باندې خپله رایه هم ورکوي خو که موږ وګورو د پی ټي آی د کومه کسان چې بار بار عمران خان صاحب د کنوینس کولو کوشش کوي نو کوم کسان چې پسې پرده هغې کنوینس کوي هغه خو ښه خبره ده او د هغې حق هم جوړېږي ځکه چې خپل لیډر دی او د خپل لیډر مخې ته خپله رایه کېښودل چې کومه ده دا ډېره ښه خبره ده او دا یو جمهوري خبره هم ده خو بل طرف ته چې کوم کسان په میډیا باندې راځي او خپله رایه ورکوي یقینا د دغه کسانو دپاره به ډېره لویه مسله وي او مسله به د هغوی دپاره دا رنګ وي که سبا عمران خان صاحب چېرته دا سیول نافرماني د تحریک واپس وانخلي د دې دا کال واپس وانخلي یقینا دوی خو الریډي خپله رایه په میډیا باندې ورکړله نو د هغې نه بعد دوی څوک چې کومه دی خوشحالول غواړي او د چا دپاره دوی دا خپله رایه ورکړله که موږ وګورو دا وخت د دوی د طرف نه چې کومه څه کېږي دا په دوی باندې هم یو شک دی او ډېر خلک په دوی باندې شک کوي اوس راځو او ډېره اهمه خبره دا ده چې رانا ثناء الله صاحب د وزیر اعظم مشیر هم دی او دا د سیاسي امور مشیر دی خو هغې چې کوم خبرې کړلې یقینا داسې ښکاره کېږي لکه په اور باندې چې تیل ورواچی داسې کار هغوی کړی دی او هغې ویلی دي چې 9 مۍ په واقعیت کې چې مزید څونه خلک دي د هغې هم په یوه 2 ورځو کې فیصلې کېدلی شي او دا فیصلې چې کومه دي متوقع دي دلته نه تاسو اندازه لګولی شئ چې رانا ثناء الله صاحب په دې وخت کې څه غواړي ځکه چې هغې ډېر الارمینګ خبر کړی دی ځکه چې الریډي آی اس پي آر صاحب دا خبره په یو پریس ریلیز کې ظاهره کړله چې اصل او حقیقي انصاف به په هغه ورځ باندې ملاویږي چې په کومه ورځ باندې د 9 مۍ چې کومه
ماستر مایند دي یا کم کسان منصوبه ساز دي هغوی ته سره احتساب وشي او هغوی کې پر کردار ته ورسي د هغې نه بعد به اصل انصاف ملاویږي. په دسمبر کې چې کومه پریس ریلیز شوی و په هغې کې هم باقاعده طور باندې فیض حمید قصوروار چې کومه دی هغه ګرځولی شوی و. بیا د هغې سره چې کومه سیاسي خبرې کنیکټ کړی شوې چې یقینا د ده سره سیاسي ګروه دی او د هغې په ایما باندې او د هغې په مرضۍ باندې دوی دا هر څه کړلي، نو د هغې طرف نه ډایرکټلی اشاره چې کومه وه دا د عمران خان صاحب طرف ته وه. نو د دغه ځای نه تاسو هم اندازه لګولی شئ. او اوس چې کومه دا ویډیو پیغامات جاري کړی شوي دي یقینا په دې کې ډېرو کسانو داسې ویل دي چې یاسمین راشده صاحبه د هغوی سره میلاو وه او هغوی په زمان پار کې دا ټریننګ حاصل کړی دی او مسلح ټریننګ دی حاصل کړی دی. د هغې نه بعد دا هر څه شوي دي. نو دلته نه تاسو اندازه لګولی شئ چې دا خبره کم ځای ته بوتلی کېږي عمران خان صاحب ته، او د دې نه تاسو دا اندازه هم لګولی شئ چې چېرته مسلح ټریننګ خبره وشي نو د هغې نه بعد به بیا څه وي او د دې سره سره عمران خان صاحب ته به سرنګي مسایل د دې نه جوړي. رانا ثناء الله صاحب په مخکې ویل دي چې د 9 مۍ په واقعیت باندې مزید نور کسان چې کوم دي هغې به په 1-2 ورځو کې فیصلې وشي. خو د دې سره سره رانا ثناء الله صاحب دا هم ویل دي چې بانې پی ټي آی 190 میلیون پاونډ کیس چې کوم دی هغه هم په دې کې شامل دی، یعنې په 1-2 ورځو کې به د دې فیصله هم وشي. هغې مزید ویل دي چې د دې کیس مذاکرات سره هېڅ قسمه تعلق نشته دی او پی ټي آی رهنماګانو سره زموږ بیکډور رابطې هم روانې دي او موږ د هغوی سره رابطې کوو. او هغې ویلی چې د پی ټي آی کسانو ته زما دا مشوره ده چې ډیډلاین او وارننګ چې کومه دی دا تاسو پرېږدئ او تاسو پر مخکې باندې لاړ شئ او پرمختګ وکئ او دا هر څه کوئ تاسو شاته پرېږدئ. په دې هر څه کې که موږ وګورو عمران خان صاحب او مقتدره په منځ کې چې کومه شیزونه مخې ته کېښودلی شوي دي داسې ښکاره کوي چې عمران خان صاحب هغه افر چې کومه دی هغه نه قبلوي او تر اوسه پورې عمران خان صاحب هغه نه دی قبول کړی، ځکه حالات چې کومه دی دومره زیاته پریشر په عمران خان صاحب باندې اچولی کېږي او وجه هم صرف او صرف د دې پریشر دا ده چې عمران خان صاحب دا خبره ومني او هغه په دې خبره باندې راضي شي. بل طرف ته که موږ د پاکستان تحریک انصاف دا موجوده لیډرشپ ته وګورو هغوی په هر صورت باندې دا غواړي چې دا مذاکرات کامیاب شي او چې کله ترې تپوس وکړی شي چې تاسو دا مذاکرات کامیابول ولې غواړئ نو هغه وایي چې موږ د ګراوند سچویشن نه خبر یو او موږ ته د ګراوند سچویشن د ریالټي په باره کې علم شته او تاسو ته د ګراوند سچویشن د ریالټي په باره کې څه علم نشته دی. دا وخت موږ وګورو دا حکومت بالکل سیریس نه دی او د هغې وجه دا ده چې دا حکومت نه غواړي چې دا مذاکرات کامیاب شي بلکې دوی صرف او صرف دا کمیټي چې جوړه کړله دا هم د مقتدره په حکم باندې جوړه کړله او د هغې بغیر د دې بل هېڅ قسمه سلار نه وه او هغې دا هم غواړي چې انټرنیشنل کم پریشر دی په پاکستان باندې نو چې په هغې کې مقتدره ته څه نه څه سیوینګ فیس میلاو شي نو دا به ډېره ښه خبره وي. عمران خان صاحب سره دا مذاکرات کامیابیږي یا نه کامیابیږي خو که دا وخت موږ ګورو د دې حکومت په دې کې هېڅ قسمه لار نشته. د معذرت سره دا کوم لفظ چې زه استعمالوم دا استعمالول خو نه غواړم خو بل څه لفظ زما سره دلته نه و کټ پتلي چې کومه موږ ورته وایو هغه دا وخت د حکومت دی او د دې حکومت نه له دې نه علاوه د دوی سره بل هېڅ قسمه لار نشته. کوشش کوم په راتلونکي ویډیو کې مزید ډیټیل ستاسو مخې ته ږدم نو بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.